بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، د اسلامي امارت ملاتړ پکار دی. دوستانو، فاروق اعظم یم. د روژې پر 1440 هجري قمري پر روژه ماتي مې څو تنه دوستان مېلمانه وه. درې پکښې د دیني علومو مولوي صاحبان وه، دوه د دنیوي علومو ماهران وه او یو ولسي مخور شخص و. دا وختونه هر مجلس کې د امارت پر پالیسیو کړنو به خبرې وي. زموږ بحث هم دا خو چا د امارت قوي نکتې یادولې او ځینو بیا د امارت کمزورو نکاتو ته اشارې کولې، خو ټول امارت ته مخلص خلک وه او د امارت کامیابي یې غوښته. د ټولو اصرار دا و چې د امارت پښې ټینګې سي، تقویه سي او د دین او ولس خدمت په ښه شان وکړي. ټولو ویل زموږ ولس د اسلامي نظام دپاره د روس او امریکا د تجاوزونو خلاف بې حسابه قربانۍ ورکړي دي او امارت یې په نتیجه کې د دې منځته راغلی دی. د دې نظام ساتل پر هر افغان واجب او د امارت پر هر مسؤل باندې فرض عین دی. د ټولو ملګرو اتفاق پر دغه و چې د امارت قوي نکات تر کمزورو ډیر دي. د امارت ښېګڼې ډیرې او برجسته دي، لکه استقلال، امنیت، عفو، د قوي مرکزي حکومت موجودیت، د احکامو د انفاذ قوت، د قدرت د جزایرو ختم، د هیواد مالک پیدا کېده، د رشوت، اداري او اخلاقي فساد ډیر کموالی، د مخدره موادو کمیدل، د معتادینو او ګدایانو راټولول او داسې نور. خو دا نظام طبعا لکه هر بل نظام کمزوري نکات هم لري. که پر وخت توجه ورته ونسي، همدا کمزوري نکات کرار ښایي غټې لاسته راوړنې هم وخوري. د مجلس یوه غړي وویل افغانستان کې اوس د اساسي قانون نه موجودیت یوه لویه ستونزه ده. ولس، د امارت مسؤلین او نړیوال ټول باید پوه سي چې افغانستان چیرې روان دی او څنګه روان دی. سیاسي مسیر یې کم دی او اقتصادي نظام یې څنګه دی. امارت خلکو ته څه مسؤلیت لري او خلک امارت ته څه مکلفیت لري. د مجلس بل غړي وویل د شورا موجودیت چې د اسلامي نظام یو مهم رکن دی ډیر ضرور دی. شورا او اساسي قانون نظام له استبداد ژغوري او د نظام پایښت یقیني کوي. دا وخت ما قرار ور اضافه کړه چې استبدادي رای قوم و استعباد طبیعي او د استهلاک سره مخ کوي. له دوستانو بل یې وویل د خلکو د اراو راټولول او د امارت مسؤلینو تر غوږو رسول ډیر ضروري کار دی او یو میکانیزم باید ورته جوړ سي. امیر المؤمنین او رئیس الوزرا په میاشت کې یو وار ولس ته خطاب کوي. د ولس دې واوري او ولس ته خپل تعمیري پلانونه ور واوروي. د دوو ملګرو دا نظر بیا سره نږدې و چې تقریبا 2 کاله کیږي امارت هیڅ یو هیواد په رسمیت ونه پیژني. دا زموږ د بهرني سیاست لویه کمزوري ده. بل ملګری خبره ورترمیم کړه او ویل دا ښایي زموږ د خارجه وزارت ناکامي نه وي، بلکې هغوی ته له لوړه د نظام د بهرني سیاست جلي خطونه نه دي ورکړل سوي. زموږ خارجه وزارت پوهیږي تر څو ښځې له تعلیم او کار څخه منې وي 20 کاله نور هم دنیا امارت په رسمیت نه پیژني. خو د خارجه وزارت په دغه مورد کې څه په وس نه دي پوره او مجبور دی د هر نړیوال مجلس څخه ځان وکاږي څو د دغه سوال سره مخ نسي. بل ملګري په جواب کې ورته وویل خلک سوال کوي چې آیا زموږ د خارجه وزارت مسؤلینو د امارت قیادت د دغه موضوع په اساسیات سم پوه کړی دی؟ یو د ملګرو څخه وویل د عصري او طبیعي علومو تحصیل مباح او غیر ضروري ګڼل او عملا عصري مکتبو ته د کمیت او کیفیت په لحاظ لازم توجه نه کول د ملت سره لوی ظلم دی او دا تر پرو لاندې هغه اور دی چې دود به حتما راپورته کیږي او کور به سوځوي. د نجونو تعلیم په یو نوم او د هلکانو تعلیم بیا په بل نوم متضرر کول زموږ د هیواد د راتلونکي نسل سره لویه جفا ده. داسې کارونه د امارت په مصلحت هیڅ نه دي
بلکې د دشمنانو په ګټه کار دی. موږ په خپل ناسنجیده اعمالو په حقیقت کې فهمیده یا نفهمیده دشمنانو ته ګټه رسوو. همدا اوس په اسلامي دنیا کې علما خفه دي چې افغانستان کې دا کارونه د اسلام په نوم ولې کیږي. په دنیا کې د امارت پر ضد تبلیغ روان دی چې امارت د علم او ښځو مخالف دی. ویره ده کرار نړیوال ذهنیت داسې جوړ سي چې ټول د امارت پر ضد راتنظیم سي او بیا یو عمل وکړي چې دا به ډېره بد وي. د مجلس یو غړي وویل د تاریخ یو ناشونې درته وکړم. موږ ټول ورته متوجه سو چې څه به وایي. ده وویل اوسنی حالت ښایي زموږ په تاریخ کې د علم په لحاظ ډېره توره دوره وي. ټولو په تعجب ورته وکته. ده وویل څرنګه چې د امارت د دولت پر ټولو چوکیو حتی مسلکي ځایونو ملایان مقرر کړي دي، اوس اکثرو جماعتو کې سم ملا نه پیدا کېږي. دیني تعلیم و تعلم ډېره ضربه لیدلې ده. اکثر جماعتونه او مدارس اوس په معنوي لحاظ شاړ پراته دي. په دې ډول تعلیم ته د نه توجه له لحاظه ملت د ملایانو د بې ځایه تقرر په سبب یا حکومت او جماعتونو ټولو ضربه خوړلې ده. بل ملګري وویل اوس د الکوانو مکتبونه په کیفي لحاظ ګوټ دي. جماعتونه او مدرسې تقریبا شاړ دي. د ښځو تعلیم و کار بند دي. بانکونه نیمه فلج دي. سرمایه ګزاري کنګل ده. دنیا تعامل نه راسره کوي او د هیواد انکشاف تقریبا ولاړ دی. امارت ته پکار ده چې د هیواد په سطحه د اهل خبره یو لوی اضطراري مجلس شورای حل و عقد عاجل راوغواړي چې د دغه بحران څخه هیواد څنګه وایستل سي. دا یو ضرورت دی چې باید لار پیدا کړو. په مجلس کې ناستو دوستانو ماته مخ راواړوه چې صاحبه دا ستونزې ولې دي او آیا کومه چاره یې ورته شته؟ ما ورته وویل د ځینو مشکلاتو او کمزوریو سره سره امارت ډېر غنیمت دی. ډېر مثبت کارونه یې کړي دي او کوي. ما ورته وویل چې همدا اوس په دغه روژه مبارکه کې چې موږ سره ناست یو زما سترګو ته هغه په زرهاو ګدایګر ولاړ دي چې د امریکا د اشغال په وخت کې چې د ډالرو باران و په لسهاو ښځې فرض روژه په خوله ماشومان په غېږ کې د هرې نانوایي مخې ته د یوې ګولې ډوډۍ خیرات لپاره ناستې وې. امارت دا د اوس هغوی ټولې راټولې کړي دي. معاش یې ورته ټاکلی دی. په عزت په کورو کې ناستې دي. د نارینه ګدایګرو سره هم امارت همداسې رویه کړې ده. معاش یې ورته تعین کړی دی. همداراز زه د هغو زرو په زرو د مخدره موادو محتاجین په سوچ کې یم چې امارت د ښار له پلونو لاندې له کثافاتو راټول کړه او تر تداوي لاندې ونیول. په لسهاوو مړې تر دغو پلونو لاندې پیدا کړه. دغو خلکو کورنۍ درلودې. اوس به څنګه خوشحاله وي؟ د امریکا د اشغال په وخت کې چې ډالر بادېدل دغسې کار ونه سو. ما ورته ویل چې تاسې د ملګرو ملتونو مؤسسې ته بیا وګورئ. د دوی په دفترونو کې د څو محدودو ښځو د کار د معطلېدو په سبب پر ټول افغان ولس یې لوږه مسلطه کړه. خو همدا ملل متحد هغه په زرو محتاجې ښځې نه ویني چې امارت د ښار د پلونو له تله راویستې او تر تداوی لاندې ونیولې. تصور وکړئ چې د دغو معتادو ښځو کورنۍ به څومره ناارامي او د خجالت احساس کاوه چې ځوانو نجونو یې د نارینو سره تر پلو لاندې بې عزته ژوند تېراوه. اوس خو حداقل ارام دي. دغه د بشري ناورین مخ ولې د ډالرو د باران په وخت کې نه نیول کېدی؟ همداراز د اقلیتونو د حقوق په نوم استعمارګران غواړي خپل روزل سوي مفسد کسان بیرته پر قدرت راولي. دغه مفسدو قومي مشرانو او سیاسي تجارانو ولې د ډالرو د باران په وخت کې خپل د قومونو دغه محتاجین چې اکثر یې هزاره او تاجک دي تر پلونو لاندې له چټلیو نه رایستل او نه تداوي کول؟ د امارت سره قومیت نه دی مطرح. د ټولو خلکو بغیر تبعیض خدمت کوي. دا خارجیان دي چې په یوه بانه او بله زموږ ملي وحدت تخریبوي او د یو قوي مرکزي حکومت مخ نیسي. ما ورته ویل دوستانو اوس موږ ته یو طلایي فرصت په لاس راغلی دی چې ډېر وختونه نه و. امارت ډېر ریښې ګڼې او د قوت نقطې لري چې باید وځلول سي څو ولس د زړه قوت واخلي.
ولس په امید کې ساتل د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دی. هغه مبارک خپل پیروان په یوه شواروز کې 15 واره جومات ته ورغوښته چې ورڅخه واوري او ورته وایه وروي. تاسې پوهېږئ د سهار ماښام او ماخستن د جومات لمونځ ځکه په جهر و چې پر دغه وختونه به ډېر خلک جومات ته راتله او رسول الله صلی الله علیه وسلم به خپل پیغام ورته رساوه، په امید کې به یې ساتل. جمعې لمونځ ته به له لرې ځایو خلک حاضرېده او نه حضرت صلی الله علیه وسلم به ډاډ ورکاوه چې ستاسې نن تر پرون ښه ده او سبا مو تر نن یقینا ښه وي. تاسې پر حق یاست، مبارزه مو پر حق ده او ستاسې دښمنان پر غلطه روان دي. دوی ناکام او تاسې کامیاب یاست. قوم ته هر وخت امید ورکاوه. د امارت مشران باید د سنت رسول الله په پیروي هر وخت ملت مسائل توضیح کړي او په اعتماد کې واخلي. له خلکو پټېده د رسول الله له سنت خلاف کار دی او د امارت په مصلحت نه دی. که د خلکو په منځ کې د ناستې شرایط لا تر اوسه مساعد نه وي، د راډیو، تلویزیون او ټکنالوژۍ له لارې ملت ته باید هر وخت خبرې وسي، مسایل تشریح سي. خو یوه کمزوري سته چې د دغو ټولو نابسامانیو مور ده، کومه ته چې تاسو ملګرو اشاره وکړه، او هغه کلیوال منحت ذهنیت دی چې تر ډېره پر امارت حاکم دی، چې د 21مې پیړۍ سره تګ ورته اسانه نه دی، بیا خصوصا چې فاتح دی او په خپل فتح مغرور دی. مغرور څوک کله د چا مني؟ تاسې ګورئ، اکثر موږ تاسې په کلو کې ژوند کړی دی. د کلیوالو ټوله جهانبیني او د فکر د زغلولو ټوله ساحه د همغه کلي سپېره ډاګ او بېسواده ماحول دی. هغوی ښار او په هغه کې ټولنیز او سیاسي روابط سم نه پېژني، نو یوروپ، امریکا او دنیا به څه وپېژني؟ د ډېرو یې خط نه دی زده، نو محیر العقول علمي انکشافات به دته څه ارزښت ولري. تصور وکړئ، د سینما پلار موبایل د هر یو په جیب کې دی، خو له کیمرې بیا مخ اړوي او د امارت په رسمي مجلو کې دا ساده عکس د خپل انکشافي پروژو هم نه پرېږدي چې نشر سي. مثلا هغه ورځ مې یوه رسمي مجله کې لیده چې علي قدر امیر المؤمنین د روزګان د اوبو د سندیزې حوزې د 21 نفري هیات سره وکتل. دا مجله کې نوشته وه، د دوی عکسونه نه وه، پر ځای د کندهار د کورو کوڅو عکس چاپ سوی و. یا لیکلي وه د اوبو انرژي محترم وزیر په ترکیه کې د لوړو پوړو چارواکو سره وکتل. دلته د وزیر صاحب او ترکي چارواکو عکس نسته، بلکې د ترکیې په یو کلي کې د زړې کلا عکس دی چې سور بیرغ پرې رپېږي. دا څه معنی؟ دا ولې کوو؟ چې له یو چارواکي پوښتنه وکړي چې دا ولې کوو، په ترخه خندا به جواب څخه ځان کاږي او قرار به ووایي څه وکړو. کلیوال منحت ذهنیت حاکم دی. د امارت د یو شمېر حاکمانو ذهني جوړښت د دوی هغه سپېره کلی دی چې خلک یې بېسواد او په ګوله نه دي مړه. ښه مې یاد دي د کندهار په ارغنداب کې طالب العلم وم، یو عسکر زموږ کلي ته د حکومت خط راوړي. په کلي کې د ملا په شمول دومره څوک نه و چې خط ولولي. د دغسې کلو خلک اوس د هېواد حاکمان دي. دوی بدون شک غواړي هېواد ترقي وکړي، په دې کې هېڅ شک نشته. د دوی نیت اسلام او وطن ته مخلص دی، کوشش هم کوي، اراده یې هم اخلاصمنه ده چې اسلام او وطن عزیز او پیشرفت وکړي. خو د کلي د پسمانده ذهنیت چنګکان یې مخ ته حرکت ته نه پرېږدي. په امارت کې ځینې غلات هم سته چې غواړي له افغانستانه په 21 پیړۍ کې داسې یو شی جوړ کړي چې د هېواد په لیرې کونج کې د غره په ډډه کې له تمدن لیرې بېسواده او وروسته پاته کلي ته ورته وي. خو دا غلات په دې خبره نه پوهېږي چې یا به دوی د اسلام د روح په ساتلو د عصر د تقاضا سره ځان کې مثبت تغییر راولي او یا به حالات ځای پرېښولو ته مجبوروي. اوس یو ډېر غنیمت فرصت دی. زما په ټول علم درته وایم چې اوس یو غنیمت فرصت دی. زه تاکید کوم چې راځئ د دغه ذهبي فرصت څخه ګټه واخلو.
موږ ټول باید د دین او وطن د علیا مصلحت په خاطر ځانو کې مثبت تغیر راولو. که څوم اسانه کار نه دی، خو اسلامي مصلحت او ملي ضرورت دا ایجابوي او دا حکم کوي. ما ورته وویل زه خوشبین یم، دوستانو خوشبین یم. په تیر 2 کاله کې د امارت په منصوبینو کې دومره مثبت تغیر او ذهني انفتاح راغلی ده چې تیرو حکومتونو په 2 لسیزو کې نسو موندلی. یو ښه عنصر چې په امارت کې سته هغه استقلال مزاجي او حب وطن دی. د حضرت امیر المؤمنین حفظه الله خبره ده چې موږ ته تیر کال د علماو په لوی جرګه کې وکړه. هغه وفرمایل موږ په چا پورې تړلي نه یو، خپلې فیصلې په خپله کوو. دا لویه خبره ده. دا تیرو حکومتونو کې یو حاکم هم نسو کولی. زما یقین دی چې امارت کې مثبت تغیرات را روان دي. څه حوصله پکار ده. که موجود امنیت، قوي مرکزي حکومت او د امارت په قیادت کې اتفاق همداسې روان وي او موږ ټول په ځانو کې د مثبت تغیر اراده وکړو، فقط 2-3 کاله وروسته به ډېر څه ان شاء الله تعالی سم وي. وما ذلك على الله بعزيز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.